السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه او ډیرو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا له افغانستان سره د 4.8 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس ګرینفیلد په ژینیو کې د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کنفرانس کې د 4.8 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په نوښت د کنفرانس پرون مازدیګر پیل شو. ښاغلي ګوتریش وویل افغانان له څو لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته اوس له ډیر خطرناک وضعیت او د خپل هیواد د بشپړ سقوط له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم ډیرو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو لپاره لیوالتیا ښودلې، خو ځینو مرستندویانو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې د بشري مرستو لپاره د دوی پیسې به په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي په څه ډول مصرف شي. په همدې دلیل ځینې هیوادونو د دې پیسو د ورکولو په برخه کې د شرایطو غوښتنه کړې. قطر له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني چې پرون یې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایو لوداریان سره په دوحه کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډېر وختي ده چې دوحه دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن الثاني ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړ چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. طالبانو تېره سې شنبه خپله 33 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې برخه نه لري او د ښځو چارو وزارت برخلیک نامعلوم دی. ملګري ملتونه وایي ښایي افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتریش پرون په جنیوا کې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې وویل د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کیږي ښایي ډېر خلک له خوړو محرم شي، البته چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا هم دوام لري. که څه هم ملګرو ملتونو د بشرپالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندوی هیوادونو تر 1 میلیارډ ډالرو د زیاتې بسپنې د ورکړې ژمنه وکړه. چینایي شرکت وایي مناسب وخت کې به د افغانستان د مساینک پروژه عملي کړو. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مساینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه انلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ شي او د MCC په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 13 کلونو لپاره د مساینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د 8 کلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیونه ټنه څخه زیاته ده. دا تړون د حمید کرزي د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د 2 چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکیني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او دا هم وروستی خو بهرنی خبر ده. پاکستان پارلمان مخ ته زرګونه ژورنالستانو اعتراض وکړ. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه د خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالستانو خپل تحسن وړ مشفه پیل کړ چې پرون یې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانیستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قانون فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال فهرست تقریبا په وروستي قطار کې ځای لري. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو تر وروستیو را سره تعقیب کړي وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.